کله ټول ړنګ دې څه خاموش ما ذکر دې خدایا مور کوي شهید سما شر دې خدایا کله ټول ړنګ دې څه خاموش ما ذکر دې خدایا مور کوي شهید پلار شهید سما شر دې خدایا خور کوي وړو وړو سړکو کې د بابا لارې کړي سهار وختي پر وطن د ویر او ماتم بادونه ولګېدل او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په زرګونه کورنیو ته زیانونه واوښتل. قمر بنسټ ټیم د خپل ماموریت او رسالت پر اساس سهار وختي د سیمې پر لور حرکت وکړ. په ننګرهار کې په دې باندې وپوهېدل چې دوی نشي کولی ځمکنی تګ تر کونړه پورې وکړي. له نیکه مرغه په ننګرهار کې د افغان حکومت هوایي ځواکونو تیارې چمتو وي تر څو له هغه خوا نه ټپیان انتقال کړي او له دې خوا نه خیریه بنسټونه او مرستندویه ادارې. قمر بنسټ هم دا چانس پیدا کوي تر څو په همدغه الوتکو کې تر سیمې پورې ځان ورسوي. کله چې رسیږي کورونه نړېدلي، دیوالونه پر ځمکه راپراته، ماشومانو چیغې او غږونه تر خاورو لاندې او په ټوله کې د ماتم او ویر ډېر یو شدید او سخت حالت سره دوی مخ دي. یوه مور د اولاد په ویر چیغې وهي، یو پلار د خپلې کورنۍ په ویر او یو اولادونه د خپل مور او پلار په ویر. دلته موږ ډېر واضح لیدل چې د بشري ژوند ټولې عاطفي اړیکې دلته زیانمنې سوې. د یو پلار، مور، ورور، زوی، اولاد په توګه دغه ټولې اړیکې دلته وځپل سوې او زیانمنې سوې. یو پلار د خپلو اولادونو او د ټولې کورنۍ جسدونو سر ته ولاړ ده او ژاړي، او یوه مور د خپلې ګلالۍ لورکۍ سر ته او د هغې په فراق ژاړي، او یو زوی او لور د خپل مور او پلار سر ته ناست دي او ژاړي. دغه ویر او ماتم او دغه بد حالت د قمر بنسټ ټیم له لومړنیو کسانو څخه و چې دا غږ یې د افغانستان تر ګوټ ګوټ او تر نړۍ ورساوه چې د کونړ ولسونه مرستې، لاسنیوي، ډاډ او همکارۍ ته ضرورت لري. په پیل کې ابتدایي صحي مرستې د قمر بنسټ لخوا نه ترسره شولې او د هغوی د شدید او سخت حالت د پیغام رسولو هڅه هلته ترسره شوه. قمر بنسټ د اضطراري مرستو په توګه 1 میلیون افغانیو نغدي مرسته په بېلابېلو وختونو کې د دوی لپاره ترسره کړه تر څو وکولی سي دوی خپلې لومړنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کړي. په دوام قمر بنسټ تقریبا 2.5 شاوخوا فامیلونو ته د 2.8 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې د بېلابېلو توکو توضیحات درلودل. تاسو پوهیږئ چې په کونړ کې د مرستو د رسېدو لپاره ګڼ شمېر ستونزې او مشکلات په لاره کې وه او په ساعتونو مزل سره به کولی سو چې هلته موږ خپلې مرستې ورسوو. قمر بنسټ هم دغو ناسمو لارو یې د دوی ماموریت ټکنی نه کړ، بلکې په ډېره ښه توګه یې وکولی سو چې دغه مرستې د کونړ تر زلزله ځپلو خلکو پورې ورسېږي. ورکوي شهید پلار شهید سما شر دې خدایا کله ټول ړنګ دې څه خاموش ما ذکر دې خدایا. د نورګل ولسوالۍ مزار دره یوه له هغو سیمو څخه وه چې ډېره زیانمنه شوې وه او ورسره یو شمېر زیانمن خلک
د خاص کونړ په ولسوالۍ کې ورته کم جوړ شوی و. قمر بنسټ په همدغو دواړو مهمو ځایونو کې تقریبا 250 شاوخوا فامیلونو لپاره توزیعات درلوده. په دې مرسته کې د خوراکي موادو بستې لکه وړه، وړي، بوره، چای، لوبیا، وریځې او ځینې نور مسایل هم موجود وو. ورسره په د کور په وسایلو کې یا د اشپزخانې په وسایلو کې ګاز ډبه، دیګ، کاسه او دغه شیان هم شامل وو، ځکه چې د خلکو په ټوله معنا دوی د خپل کور او ژوند کولو وسایل له لاسه ورکړي وو. او ورسره د حفظ الصحي مواد هم شامل وو چې هغې کې شامپو، صابون، د غاښونو برش او کریم او ورسره ځینې نور مهم او د ضرورت وړ مسایل هم شامل وو او ورسره ځینې فرشونه هم په نظر کې نیول شوي وو. دا د قمر بنسټ هغه اضطراري مرستې وې چې تر څو وکولی سي چې دغه خلک خپل ورځنی ژوند پرې دوامداره وساتي او د ژوند څه نه څه امکانات ورته آماده سي. د یادونې وړ ده چې قمر بنسټ پلان لري په راتلونکو ورځو کې ځینې نورې د اضطراري حالت مرستې هم د دوی لپاره ولري تر څو وکولی شي دوی تر هغې پورې چې دوی ته د کورونو زمینه مساعدېږي، نور امکانات ورته زمینه مساعدېږي، د دوی ژوند یو نارمل او عادي حالت ته راګرځي، دوی وکولی سي چې خپل انساني ضرورتونه پوره کړي او خپل ورځنی ژوند مخکې یوسي. له نیکه مرغه باید ووایم لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه، قمر بنسټ غواړي په کونړ کې زلزله ځپلو ته سرپناه یا هم د کورونو د اوسېدلو ځایونه ورته برابر کړي. لکه څنګه مو چې په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته 9 کوره شهرک جوړ کړی او هغه ځای کې د مربوطه دولتي ارګانونو د ټاکل شوي کمیسیون او د خلکو سره په مشورې باندې هغه ځای د دوی لپاره انتخاب شوی و. او په همه کومه دښته کې چې کورونه جوړ شوي وو، په همغلته په کورونو کې په 20 مترۍ 30 مترۍ کې د همدغو خلکو پخواني کورونه چې دوی هلته ژوند همدلته کو او دغه ځای ورته د هغوی په څنګ کې د دولت په مشوره د مربوطه کمیسیون په مشوره جوړ شوي دي. او په همدې ډول به موږ په کونړ کې د کونړ جغرافیې ته، حالات ته، وضعیت ته په کتلو سره او همدغه ډول سیمه ییزو مربوطه ارګانونو او کمیسیون سره په مشوره به انشاءالله د کونړ لپاره هم د کورونو جوړولو هڅه او کوشش ترسره کوو او انشاءالله موږ به په تاسو باندې د دې ښکلو کورونو د جوړېدلو زیری کوو. د یادونې وړ ده چې که چیرته په دغه ځای کې د مساجدو ضرورت و، د څاګانو ضرورت و او د نورو مهمو بنسټیزې اړتیاوې دوی درلودې، ستاسو په مټ به موږ انشاءالله د دوی د دغو اړتیاوو د پوره کولو لپاره هم خپل کوشش کوو. تر ټولو مهمه خبره ته اوس راځو او دغه سفر او دغه مزل پرته ستاسو له ملتیا څخه او ستاسو له ملګرتیا څخه ناشونې ده. موږ ډیره زیاته مننه کوو د قمر بنسټ ټولو هغو ملاتړ کوونکو څخه چې تر دې دمه له موږ سره وو. الحمدلله زموږ په هدف کې موږ سره ډیره ملګرتیا کړې ده او تل د قمر بنسټ تر څنګ پاتې شوي دي. موږ په تاسو یو ځل بیا غږ کوو چې راځئ د تل په څیر راځئ د خپل کونړي ولس تر څنګ ودرېږو او د دوی دغه اړتیاوې ورته پوره کړو تر څو وکولی سي دغه غم په دوی باندې کم سي چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، تر څو دوی بیرته څه نه څه نارمل ژوند ته راوګرځي او د دوی په ژوند کې یو څه بنیادي تغییر راسي. اوس موږ غواړو د دوی لپاره کورونه جوړ کړو. نو که چېرته تاسو په د کورونو په جوړولو کې نغدي مرسته کوئ هم ښه خبره ده. که چېرته نشئ کولی، یو ورور پرون تاسو ممکن ویډیو کتلی، پرون یو ورور شمسیانې او ورسره برقونه یې راوړي وو، ځکه هغه د شمسیانو او برقونو دوکان درلوده. دا یو څومره ښه پیغام ده. هغه ورونه چې تاسو په هره برخه کې کار کوئ، تجارت کوئ، بزنس کوئ، که چېرته ستاسو په توان او وس باندې تاسو د خپل کار څخه چې پوهیږئ دغه شی په کونړ کې خلکو ته ضرورت ده، کولی سئ چې موږ ته راولېږئ. انشاءالله موږ به په کورونو کې او په بېلابېلو برخو کې استفاده کوو او د صدقې جاریې په توګه به تاسو ته الله تعالی
اجرونه رسي. قمر بنسټ خپل مرسته کوونکو او ملاتړ کوونکو ته د مرستو لیږلو ډېرې اسانه لارې چارې ورته برابرې کړي دي. لومړی خو تاسو ته د واتس اپ شمېره پر سکرین باندې ښکاري. لومړی دې ته مسیج وکړئ، ټول معلومات به درته زموږ همکاران درکړي او د دې ترڅنګ تاسو د یو کې اکاونټ باندې هم کولی شئ چې مرسته ولیکئ. پیپال اکاونټ هم شته او دغلته چې ته کوم کیو آر کوډ ګورئ په ډسکرپشن کې لینک شته، فقط سکن یې کوئ او کولی شئ چې خپله مرسته قمر بنسټ ته او د کونړ زلزله ځپلو لپاره ولېږئ. انشاءالله چې موږ به دغه رسالت او ماموریت په پوره ایمانداري سره ترسره کوو او قمر بنسټ په حساب دهی او راپور دهی باندې پوره باور لري او موږ خپله هر پروژې په پای کې تاسو ته بشپړ راپور درکړی او ورسره خپلو مربوطه دولتي ارګانونو ته. انشاءالله چې زموږ دغه پروسه پای ته رسیږي، موږ به تاسو ته یو ډیر مستند او ډیر ښه راپور له تاسو سره شریکوو ستاسو د ډاډ او ملاتړ لپاره. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.